درنو افغان کډوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د یونیسیار عمومي مشر یا آی کمیشنر 3 ورځنی سفر پاکستان هیواد ته درلودی چې لومړی ولاړی خیبر پښتونخوا کې اریپور پنډغالی وکتی او د خیبر پښتونخوا په ښار کې زموږ د افغان کډوالو سره وکتل، زموږ د افغان کډوالو ټول مسایل یې واورېدله. بیا د هغه څه وروسته ولاړی د پاکستان د چارواکو سره چې په هغه کې د سفران وزیر امیر مقام صاحب او دارنګه پریزیدنټ شهباز شریف صاحب او نور وزارت خارجه لوړپوړو چارواکو او وزیر خارجه سره وکتله او زموږ د افغان کډوالو پر مشکلات باندې چې کوم د حکومت پاکستان د خوا څخه زموږ د ستنېدو لړۍ پیل شوې وه پر هغه باندې خبرې وکړلې. موږ افغان کډوال و دې ته ډېر خوشبینه وو چې زموږ کوم مسایل چې کوم دي د افغان کډوالو چې دلته موږ په 3 برخو باندې کډوال ویشلی سو چې یو پیوار کارت درلودونکي افغان کډوال دي، دویمه د ECC یا افغان سټیزن یا ژړ کارډو درلودونکي افغان کډوال دي او دریم هغه افغان کډوال دي چې هېڅ اسناد نه لري. هغه افغان کډوال په 2021 کې د افغانستان کې چې کوم تیر نظام و هغه ړنګ سو، د هغه نظام خلک راله و پاکستان هېواد ته چې دوی په دې تمه ناست دي چې دریم هېواد ته یا مختلفو هېوادو ته ولاړ شي. خو د دې په نتیجه کې پاکستان هغه افغان کډوال ستانه کړله کوم چې د پخوا څخه بې اسناده و چې په هغه تقریبا 4,19,000 افغان کډوالو ته تعداد د رسمي سرچینو په حواله باندې ښودل کېږي. خو اوس کوم چې ګرانډي یا د یونیسیار کوم مشر چې رالی موږ دې ته زیات خوشحاله وو چې زموږ د افغان کډوالو یو داسې ټیم به معلوم سي چې افغان کډوال دلته د سکون ساه واخلي او د خپل مشکلات چې کوم دوی ورسره مخامخ دي هغه به حل سي. ځکه د یونیسیار چیف د نړیوال کوم چې د دوی چیف دی یا مشر دی د هغه راتلل دا ډیره لویه خبره وه. نو موږ افغان کډوال دې ته ډیر خوشحاله وو چې زموږ کوم د پیوار کارډو ذمهواري چې د دوی په غاړه ده هغه به ستونزې به دوی ټوله حل کړي، خصوصا د بلاک کارډو د کارډو مقصد د تمدید خبره چې دې ته به کلونه وخت ورکړل سي او دارنګه چې دې کارډو ته به اعتبار ورکړل سي او دا کارډونه به هر وخت ژر نه بدلیږي او دا کومې موږ ته چې د حکومت پاکستان د خوا څخه د 3 میاشتې 4 میاشتې و ټیمونه راکول کېږي دا به یو ډېر لوی ټیم راکړل سي. خو نن چې اوس یې اورو د مطبوعات د لارې څخه زموږ افغان کډوالو کارډو ته د راروان 2025 د جون 13 نیټې پورې وخت ورکړل سو. خو په څنګ کې یو بله خبره د وزارت داخله پاکستان د خوا څخه وسوه چې کوم افغان کډوال که د پیوار کارت درلودونکی وي که د ECC کارت درلودونکی وي هغه که چیرې در پولې اوړي دته کار پیدا کېږي مړی و ژوندی لري دا که فرضاً در پولې اوړي دغه د انټري به کېږي دی به ګوتې لګوي د ډیټا به نور د پاکستان په نادرا کې ختمیږي. یعنې دا ډیره غټه خبره وه او د افغان کډوال لپاره ډیره خواشینونکې خبره وه. نو زما خپل په شخصي نظر باندې موږ د چې کوم د ګرانډي و سفر ته وګورو زموږ د افغان کډوالو د پیوار کارډو یا د ECC کارډو دپاره د ده راتګ زه نه بولم صحیح ده 15% 20% به یې ګټه موږ ته ورسېږي. خو د ده ډېر فوکس پر هغو افغان کډوالو کوم چې په 2021 کې راغلي دي په اسلام آباد او خیبر پښتونخوا کې میشت دي او د دوی د ویزو ټیمونه ختم دي دلته پاکستان کوم دوی ته ویزې نه ورکوي. نو دوی د هغه افغان کډوالو دپاره زیات فوکس یو چې دوی ته باید ټیم ورکړل شي چې تر څو دوی خارج ته واستول سي او د دوی شمیرنه 7 لکه ښودل سوې ده چې په دې کې تقریبا 90,000 تر 70,000 افغان کډوال دریمو هېوادو ته خصوصا اروپا او امریکا ته تللي دي. نو زما د ویډیو هدف او مقصد هم دا دی چې موږ د یونیسیار ته چې څومره خوشبینه وو د ښاغلي ګرانډي راتګ ته څومره خوشحاله وو هغسې زموږ د افغان کډوالو خصوصا د پیوار کارت او ECC کارت درلودونکو غږ وانه اورېدل سو.
زموږ بل ارزو دا و چې د سیاسي کاډو درلودونکو افغان کډوال ته باید هم داسې مراعات ورکړل شي لکه کوم چې یې پیوار کارت درلودونکو ته ورکړل شوی دي. او زموږ بله تقاضا هم دا وه چې دا کم افغان کډوال خپل په خوښه باندې وطن ته ستنیږي په هغه کې اوس دوی 315 ډالر ورکوي. زموږ دا غوښتنه هم و چې دا باید حد اقل 1000 ډالر شي. او بله مو دا غوښتنه و چې پخوا هغه 200 ډالر که چیرې یو افغان فامیلي غوښتله ولاړ شي وطن ته، هغه 200 ډالر د دوی د خوا څخه په مرور د زمان یا په 6 میاشتې یا په 7 میاشت کې خپل په ولایت کې ورکول کېدله، هغه هم پر بنده شوه. نو موږ ولې شاید هغه پیسې به هم ورکړل شي. او دارنګه چې کوم پخوا افغان کډوالو سره د 2 کوټو یا د 2 کمرو یا د 2 شټرانو او یو کچن یو د واشروم دغه ورکول کېدله، کومک ورسره کول کېدی، موږ ولا هغه به هم وسی. خو دا خبرې تر اوسه پورې ګونګې پاتې دي. صرف یوازې د ډان نیوز او د نورو رسنیو د لارې څخه دا خبره کېږي چې د 2025 د جون تر 10 نیټې پورې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شوی دی. نو موږ بیا هم د حکومت پاکستان او د عوامو یې مننه کوو چې 40 کاله مسلسل زموږ د افغان کډوالو ته دومره مینه او شفقت را باندې کړی دی چې خپل په غېږ کې ځای را کړی دی. نو که اوس راواخلو د یونیسیار او ملګرو ملتونو دغه همدردۍ ته چې دا زموږ سره کوله او زموږ ورته تمه وه، نو بیا هم په نسبت د پاکستان یې ډېره کمه را سره وکړله. نو زموږ د کاډو ډېر مشکلات دي. که دلته ټیم ورکول کېږي، کاډونه تمدید نشته، نو بیا یو کال څه وروسته په جون کې بیا زه څه کوم. اوس به زه افغانستان ته څنګه ځم او راځم به، دا خو ټول افغان کډوال نشي کولی چې پوس ولې وطن ته ولاړ نشي، ولې ځکه مړ ژوندی لري. نو دا هغه سوالونه هغه پوښتنې دي چې لا جوابه پاتې دي. وبه ګورو چې په راتلونکي کې زموږ په سرنوشت همدغسې عکس العمل ښودل کېږي که حقیقي جامه وراوستل کېږي. مننه.